بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. د عبدالرحمن بابا کلام او ته هغې وضاحت او معنو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. راځئ چې درته وورم. وایي چې امید په عمارت د دې جهان کا، لکه کرخه په اوبو هسې نښان کا. عبدالرحمن بابا فرمایي کم خلک چې د دې جهان په بنګلو په موټرو باندې باور کوي او زړه پورې تړلی دي، دا خلک لکه په اوبو کې چې څوک کرښې راکاږي او هیڅ نښان یې نه پاتې کیږي دغسې دي. مطلب دا چې د دنیا په جاه و جلال په دولت اعتماد کول داسې دي لکه څوک چې د اوبو په مخ کرښې راکاږي. څنګه چې په اوبو په مخ کرښې نه پاتې کیږي، دغسې د دنیا شی نه هم به نه پاتې کیږي. د اوبو په مخ د کرښې بقا نشته، په نابود باندې ناحق د بود ګمان کا. د نابود مطلب دی نشته او د بود مطلب دی شته. که څوک په نش باندې د شته ګمان کوي نو دا خیال اسې فضول دی، دروغ دی. مطلب د دنیا کم شی نه دی او په دې باندې زړه تړلی دی چې دا به راسره ټول عمر نو دا غلطه خبره ده، دا ختمېدو واله دي. لکه څنګه چې په اوبو باندې کرښه نه پاتې کیږي، دغسې د دنیا شی نه هم نه پاتې کېدو واله دي. نادانانو حسدین په دنیا بایلو، لکه وړوکې در بدل په پارچه نان کا. در وی لال ته ملغلرې ته او پارچه وی ټوکړې ته، نان وی روټۍ ته. عبدالرحمن بابا وی د کمقلو خلکو مثال داسې دی لکه د یو وړوکي، لکه څنګه چې یو وړوکې د ملغلرې په قیمت نه پوهیږي او هغه خرڅه کي او په هغې باندې ځان له یو ټوټه روټۍ والي، نو دغسې د کمقل خلک دنیا ته مخ کړی دی د دنیا ګټې دپاره، د آخرت قیمتي ګټه او غټه ګټه یې بریخې ده او بیللې ده. د دنیا د دین نسبت و بله نشي، هور اوبه سره استوګنه په څه شان کا. عبدالرحمن بابا وی د دنیا او د دین نسبت لکه د هور او د اوبو دی. لکه څنګه چې هور او اوبه یو ځای نشي پاتې کېدی، نو دغسې دین او دنیا په یو ځای نشي پاتې کېدی، یا به دین کې او یا به دنیا کې. په خپل ځای د سړی غواړي هر چې غواړي، نه چې بې ورځې تمه د باران کا. عبدالرحمن بابا وی چې هر شی ته غواړي نو هلی غواړه چې ته ځان ته هغې جوګه ګڼې. لکه څنګه چې باران تمه ته کې، نو کله چې ورځ راشي هله تمه کې. په شین اسمان څوک د باران تمه خو نه کېږي چې باران به وشي، نو دغسې ته هم چې کله د الله نه څه خواست کې نو ځان هغې ته برابر کا. عشق د نفس له خاصیته منزه دی، کار د سترګو به څوک څه رنګ په دهان کا. دهان وی خولې ته. عبدالرحمن بابا وی عشق د نفسانی خواهشاتو نه پاک دی. څوک چې خدای پاک ته ځان رسول غواړي نو هغه به اول تزکیه نفس کوي، یعنی خپل نفس به پاکوي، د دنیا د خواهشاتو نه به ځان اخوا کوي، دنیا خواهشات به پرېږدي، هله به الله تعالی حاصلولی شي. لکه څنګه چې د سترګو کار په خوله باندې نه کېږي او د خولې کار په سترګو باندې نه کېږي، نو دغسې ته د دنیا سره مینه هم کې او الله هم غواړي، نو دا مشکله ده، ناممکنه ده. لکه چشم و گوش په کار کې وبلبیل وي، حسدین او دنیا حکم په ځان ځان کا. چشم وی سترګو ته او گوش وی غوږونو ته. عبدالرحمن بابا وی لکه څنګه چې د سترګو کار بیل دی او د غوږونو کار بیل دی، دغسې د دنیا حکمونه بیل دي او د آخرت حکمونه د دین حکمونه بیل دي. په پیری کې د ځوانۍ خیال دی هسې، لکه څوک چې د باغ سیر په خزان کا. پیری وی بوډاوالی ته. عبدالرحمن بابا فرمایي چې په بوډاتوب کې څوک د ځوانۍ د خپل ځوانۍ خیال کوي نو دا داسې لګي لکه څوک چې د خزان په موسم کې د ګلونو سیل ته وځي، یعنی د خزان په موسم کې خو ګلونه شته دی نه، به د څه سیل کوي. نو دغسې په بوډاتوب کې بیا دی نور څه کارونه خو کولی شي نه، نو دا خیال هسې فضول دی چې دی په بوډاتوب کې د ځوانۍ کارونو سوچ وکړي چې زه هغه کارونه دوباره بیا کومه. بې درګاهه یې بل ځای د رحمان نشته، په سفر استوګ نسو مسافران کا. عبدالرحمن بابا فرمایي زما اصلي منزل الله تعالی حاصلول دي، ځکه نن سبا د الله تعالی ته نږدې نه یم، نو هېڅ خبره نه ده. یو ورځ به داسې راشي زه خپل محنت کوم چې الله تعالی به ما ځان ته نږدې کړي او زه به خپل منزل ته ورسوم. لکه څنګه چې مسافر په پردي وطن کې ډیر وخت تیر کړي، خو ولې هغه د هغه اصلي ځای نه وي، دی اخري خپل وطن ته واپس راځي، نو زه به هم دغه رنګ الله تعالی ته ځان رسوم. ملګرو دا د عبدالرحمن بابا کلام او ته هغې وضاحت ته سره مې شیر کو. اجازت غواړم. د الله په امان.